سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا زه امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې د یو نوی ویډیو. دوستانو، په دغه درس کې موږ تاسو ته داسې معلومات را جمع کړی دي چې ډیر مهم ده او د ورځې په اوږدو کې تاسو یې دنه ګټه اخلئ. نو د دې سره سره دوستانو بیا هم د تیر درسو په سلسله زه به تاسو ته یو څه یادوري وکړم. که چیرې اوس هم زموږ وطنوال دوستان ملګري دي د ژبې شوقي، نو د ادو پروګرام البته ما په ټپه ودروه. هغه دلیل دا و چې دوستان وطنوال څوک هسې خاص شوق او یا ذوق یې نه ښکاره کوو، نو د هغې دپاره ما هغه درس ودروه. که چیرې بیا هم دوستان ملګري وطنوال څوک شایقین ده، شوق لري چې بیا هم هغه درس مخکې بوځو، نو موږ ته دې په کومنټ کې موږ سره د شریک کې خپل نظریه، او ان شاء الله الرحمن بیا به تاسو ته دوباره هغه درسونه شروع کړو. ښه، او د نننۍ درس چې دوستانو دا زموږ تاسو ډیر یو اړین او مهم درس ده. تاسو دلته ښه څه متوجه شئ، تاسو ته څه ښودل شوی ده؟ سکیورټي غوتیه، سکیورټي غوتیه چې دا روډ سیفټي په انګلیش کې ویل کېږي ورته. موږ تاسو سرکو کې مطلب څنګه په محفوظه توګه تګ راتګ وکړو او یا د سرک خیال وساتو. Limitation de vitesse à 30 km/h et zone 30. په هغه ساحه کې چې موږ تاسو کولی شو چې په 30 کیلومتر پر ساعت باندې سفر وکړو، او یا هم هغه ساحې ته څه ویل کېږي؟ زون 30 یا د 30 ساحه. دوستانو، تاسو په دې راتلونکي سلایډو کې په دې باندې به لا زیات معلومات لاسته راوړئ، خو د ټولو نه مخکې په دې ځان پوهې کوئ چې کوم ځای کې تاسو سفر کوئ. البته خصوصا د پاریس دننه یاستئ، د سکول ساحه ده، د ښوونځي ساحه ده، او تاسو داسې دا سره شانته دا سره لوحه ګورئ. نو د دې مطلب دا ده چې دلته تاسو صرف 30 کیلومتر پر ساعت سرعت کوی شئ. مطلب دا ده چې ستاسو سرعت 30 کیلومتره پورې تللی شي. که چیرې د هغه نه پورته ځي، نو هغه ځینې جزاګانې دي یا سزاګانې بولئ یا جریمې بولئ. هغه موږ په راتلونکي سلایډو کې ګورئ سره، چې هغه به په تاسو باندې پلي کېږي. سمه ده؟ د ده نه بعد دوستانو، دا کوم تور سپین لوحه چې تاسو ګورئ، دا هم څه یې لیکلی ده؟ فا د زون 30. مطلب دا ده چې کوم ځای کې چې دا قانون پلی کېږي، په کوم ځای کې چې تاسو داسې لوحه ولیدو، دا مطلب دا ده چې دلته دا ساحه ختم شوه. د نه بعد بیا کولی شئ چې تاسو سرعت د 30 نه پورته هم لاړ شي. د مثال په توګه 15 کیلومتره پر ساعت، 40 کیلومتره پر ساعت او داسې نور. سمه ده؟ په عین وخت کې دوستانو، په ځینې ملکو کې لکه فرانسه، بلجیم، دې ځایو کې زون 30 دې ساحو ته ویل کېږي. دا زیاتر هغه ساحې دي چې په هغه کې د ښوونځي ساحې راځي، او یا هغه ساحې دي چې دننه د ښار منځ ده، خلک پکې ډیر تګ راتګ کوي او د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وي. نو په هغه ساحه کې به دا زون 30 استفاده کیږي. ځینې ملکونه ده چې هغه بیا زون 30 نه لري، هغې ته سکول زون وایي په انګلیش کې، یا زون 20. په زون 20 کې دوستانو په زیاتره ملکو کې، لکه اوس چې زه په امریکا کې یم، دلته زون 20 موږ لرو. نو دا زون 20 یا سکول زون چې دا هم 20 مایله ده. 20 مایله دی چې بیرته تاسو ریاضیکي ځینې عملیې ترسره کړئ، 30 کیلومتره کېږي. نو 30 کیلومتره مطلب د سکول په ساحه کې یا د ښوونځي په ساحه کې تاسو سرعت کوی شئ. که چیرې د هغې نه ستاسو سرعت زیاتیږي، نو تاسو باندې ځینې جریمې دي او یا ځینې پنشمنټ، البته د بخښنې سره ځینې کوم رټنې دي چې هغه تاسو باندې پلي کېږي. سمه ده؟ نو دا تاسو ته په معرفي واخیستل شو. نو دا به تاسو وایئ چې دا زون 20 په کومو ملکو کې ده؟ دا په امریکا کې ده، مثال په یو کې کې، البته په یونایټډ کینګډم یا په لندن، په دغه ملکو کې ده،
امکان لري په استرالیا کې د لا زیاتو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې بیا هغه ګوګل ویکیپیډیا ته لاړ شئ، هغه تاسو ته زیات معلومات درکوي هلته. سمه ده؟ ښه دوستانو، دلته تاسو ته بیا ښودل شوی سختن پی سکیورټي غوتیه او په انګلیش کې څه ورته وایي سم کنټریز روډ سیفټي. یونایټډ سټیټ او یونایټډ کینګډم کې دا چې کوم ځای کې چې سکول ساحه شروع کیږي یا د ښوونځي ساحه شروع کیږي، تاسو ته به داسې لوحې مخې ته راځي: speed limit 20 when children are present. ګورئ د ښوونځي ساحه ده او کله چې تاسو هلته شاګردان او یا ماشومان ګورئ نو ستاسو سرعت به څو وي؟ 20 کیلومتره پر ساعت به وي. او یا هم کله کله داسې کیږي چې داسې دا ګوره د دوه چراغونه دا زیړ ګورئ او دلته لاندې مړه ده، نو کله به دا بره لګیږي کله به لاندې لګیږي، او دلته لیکلی ده هم ورته چې اور وین فلاشینګ. نو مطلب دا ده چې کله دا دوه ګروپونه لګیدلي وي په دغه ساحه کې تاسو د 20 کیلومتر پر ساعت نه 20 مایل پر ساعت نه زیات تللی نشئ چې بیرته 30 کیلومتره کیږي، او که چیرې د هغه نه زیات لاړ شئ او تاسو د پولیس لوري ونیول شئ نو تاسو ته به جریمې درکول کیږي. ښه، دا خو موږ تاسو ته د ساحې پیژندنه وه چې موږ دغه ساحې ته ننوځو. کله چې د ساحې څخه وځئ بیا به څه خبره وي؟ بیا به تاسو داسې درې لوحې ګورئ، یا به دا وي یا به دا وي او یا به دا. لکه دې درې واړو نه یو به یې مخې ته دې راځي. لومړی کې څه لیکلې ده؟ اینډ سپیډ زون. مطلب دا ده چې دغه کوم ساحه کې چې تاسو کوم سرعت کوو دا سرعت څو مثال 20 مایل پر ساعت دا دلته ختم شو، او یا هم تاسو په دې طریقه یې ګورئ. سمه ده چې 20 د داسې دایرې منځ کې ده او زون ده او داسې خطونه پکې شوی. مطلب دا ده چې دې ځینه بعد تاسو کولی شئ چې 30 مایله 40 مایله زیاته کم نظر قوانین دغه سړک ته تاسو سرعت نیوی شئ، او یا هم تاسو د سړک تر غاړې داسې دا علامې کتی شئ. نو پسې لنډه توګه به تاسو ته ووایم چې کله هغه ساحه شروع کیږي په دې باندې شروع کیږي او کله ختمیږي په دې درې لوحو باندې ختمیږي. بخښنې سره سمه ده؟ او تاسو ته دلته نور معلومات هم درکړل شوی ده چې یونایټډ سټیټ او یونایټډ کینګډم کې دا قوانین پلي کیږي. اوس دوستانو د زون تخاند exposition de la zone 30 او یا exhibition of zone 30. دوستانو تاسو دا نقشې ته ښه صحیح متوجه شئ او ښه توجه وکړئ، ښه لږ ځان توجه ورته زیات کړئ، تاسو به پته ولګېږي. د ټولو نه مخکې تاسو ګورئ دلته د کوم آسماني رنګ باندې او یا آبي رنګ چې ورته وایي که نه، دلته څه ښودلې ده؟ زون د غکانتخ. مطلب دا ده چې په دغه ساحه کې هر څه شته. انسان قدم وهي، بایسکل والا دی، موټر والا دی، هر څوک موجود ده. نو دا حتی ګوره زون 20 ده. مطلب دا ده چې 20 کیلومتره پر ساعت به ته سفر کوې. که چیرې ته د موټر به دننه کوې او ته ډرایو کوې نو ستا سرعت به څومره وي؟ 20 کیلومتره. چې دا کوم سړکونه ده؟ مطلب دا ده 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 دی دی دغه دوی ده. صحیح ده؟ او دلته دا دوه درې سړکه ده. وینئ دا زون د غکانتخ ده. مطلب دا ده چې د ساحه کې ګڼه ګوڼه بې حد زیات ده. تاسو به 20 کیلومتره پر ساعت سرعت به لګوئ. کله چې زون تخاند ته رسیږئ دوستانو، زون تخاند په کوم رنګ ښودل شوی؟ په دا نارنجي رنګ باندې. اوس تاسو نارنجي رنګ کې ګورئ دلته دې ځای نه شروع کیږي دلته ختمیږي، دې ځای کې شروع کیږي دلته ختمیږي، یا دلته دې ځای کې شروع کیږي چې ته دې ساحې ته ننوځې او داسې راځې تر دې ځای پورې دې ځای کې ختمیږي. خو په ساده توګه به تاسو ته ووایم چې په کوم ځای کې شروع کیږي تر څو چې زون تخاند هغه علامه چې تاسو په لومړی سلایډ کې ولیده چې داسې خطونه پکې شته، تر څو چې تاسو هغه کتلی نه یي تاسو اجازه دا نه لرئ چې د هغې نه سرعت جګ کړئ. که چیرې جګوئ تاسو ته جریمې په راتلونکي سلایډو کې راځي چې تاسو نه به څه اخیستل کیږي. په دغه نقشه کې دریم موضوع چې موږ تاسو ته ښودل شوی دلته څه ده؟ ویتس لیمیټې ا 30 کیلومتر. اوس دوستانو موږ تاسو دلته ګوره څو موضوع دلته په دې یو نقشه کې ولوسته. یو موضوع خو دا و که نه چې زون د غکانتخ خو چې 20
کیلومتره پر ساعت سفر کولی شي. دا نارنجي رنګ چې دا موږ تاسو ته دا زده کړه چې 30 کیلومتره پر کې سفر کولی شي. مطلب دا ده چې کېدای شي د دې سرک سرعت به 45 وي، 50 وي، 60 وي، خو تا ته څه ښودلی دا چې ته د زوند خان په منځ کې یې. که چیرې مثال په توګه تاسو د زما موس ګورئ دلته ننوتی که نه، او دا زما موس دې ساحې ته ورسېدی او دلته تاسو یو لوحه وکته چې 45 یې لیکلی، تاسو دا اجازه نه لرئ چې ته خپل سرعت 45 کې. سمه ده؟ ته به په همدغه 30 کې سفر کوې تر څو چې بیا تا په دغه ساحو کې څه دې لیدلی نه وي؟ د زوند خان دې لیدلی نه وي. خدای وکړي چې دا خبره تاسو ته واضح شوې وي. خو کله چې تاسو ویتست خان ته راځئ، ویتست خان ته ګوره په کوم رنګ ښودل شوی؟ په ګلابي رنګ یا بانجاني رنګ به یې بولو. دا په دغه ساحه کې ده. اوس د دغه سرک سرعت څه ده؟ د دې سرک سرعت څو ده؟ 30 ده. نو مطلب یا خلاصه توګه به تاسو ته دا ووایم چې تاسو په دې نارنجي ځایو کې سرعت به هر ماډل ګورئ یا په هر اندازه ګورئ. کېدای شي تاسو په 40 وګورئ، 50 وګورئ، 60 وګورئ، 70 80 وګورئ. خو دا چې تاسو د زوند خان په ساحه کې یاستئ تاسو هغه سرعت کې تللی نه شئ. ولې کله چې تاسو ته په سرک کې دا لګېدلی چې زوند خاند وبخئ ویتست خاند، نو دا ځان ته د دغه سرک قانون ده. د مثال په توګه کېدای شي چې تاسو دغه ساحې نه دلته زما موس ګورئ، د دې نه چې تاسو داسې تاو شئ امکان لري چې دلته دا سرعت 45 ته واوړي. مشکل نه لري، تاسو 45 کولی شئ. یا د مثال په توګه تاسو د کوم چهرهیي چې دلته ګورئ که نه، دا څلور لارې دا زما موس چې خوځي، د دې نه که داسې مخامخ راسئ امکان لري چې دلته 45 45 شي. مشکل نه لري، تاسو تللی شئ. خو په دغه زیړه ساحه کې چې د ما تاسو ته وښوده چې کله تاسو د دغه سرکه نه دلته تاو شوئ نو تاسو زوند خان ته ننوتئ. تر هغه وخته پورې به تاسو په دې 30 سرعت کې سفر کوئ تر څو چې تاسو ته فد زوند خان ښکاره شي. د هغې نه بعد بیا به تاسو خپل سرعت ته تغییر ورکوئ. خدای وکړي چې دا خبره تاسو ته واضح شوې وي دوستانو. که چیرې بیا هم واضح نه ده تاسو کولی شئ چې موږ سره بیا هم په کومنټ یا بیا په نورو طریقو نه تماس ونیسئ. ښه دوستانو، اوس موږ تاسو ته دا ښیي چې کومه سې موږ تاسو یو زوند خاند ته ننوځو او کومه سې ترې وځو. دا ګورئ دوستانو، دا اوس دا موټر ګوره دا د ښي غاړې ده که نه، دا داسې راغلی ده او داسې ننوتې ده. نو دلته خپل په ښي غاړه کې څه یې ولیده؟ زوند خان ته ولیده. نو مطلب دا شو چې په دغه ساحه کې چې د دغه سرکه نه د دغه ځینه دا چې موټر ننوته، اوس به د دې سرعت به خامخا 30 کوي. که چیرې د 30 نه پورته ځي دی به جریمه کېږي، که ټیټ مشکل نه لري. ښه دوستانو، خو خبره دلته ده چې که چیرې تاسو دغه خپل ټوله ساحه ختمه که، فکر وکړه چې تاسو په دغه ځای کې په دغه سرک کې د بانجاني رنګ نه دلته ننوتی، دا 30 ساحه کې شوی او داسې راغلی فکر وکړه دلته بیرته راوځئ که نه. نو کله چې تاسو د دغې ساحې نه بیرته دوباره ووځئ او یا هم د مثال په توګه تاسو په دې ځایو کې یو یو ټرن اخلئ. یو ټرن مطلب دا چې خپل د موټر مخه تاووئ او بیرته راځئ داسې ووځئ. او کله چې تاسو ووځئ نو تاسو به دا لوحه په خپل ښي غاړه کې ګورئ. سمه ده؟ تاسو کله چې دا لوحه په ښي غاړه کې ولیدل څه یې لیکلی؟ فد زوند خاند. مطلب دا ده چې دا زون خاند یا د 30 ساحه زون ختم شو. اوس د دې سرکه نه هغه غاړې ته نو تاسو کولی شئ چې مثال 50 45 60 هر څه چې د سرک قانوني نظر هغې ته تاسو خپل سرعت جوړوی شئ. سمه ده؟ هغه خو تاسو ته مطلب دا و چې دلته تاسو ته ډیجیټلي سیستم و. مثال فکر وکړه چې هسې رښتیاني یا د رښتیا په توګه نه و، خو دلته تاسو کولی شئ چې په رښتیا توګه وګورئ چې رښتیا په کومه سې ساحو کې دا قوانین پلي کیږي. فکر وکړه چې دا ګوره دا دننه ساحه ده چې فکر وکړه د پاریس ښار ده او خلک په خپو پکې ګرځي. همداسې بایسکل ده، تخوتینت ده، یو څه ده بل څه ده، خلک تګ راتګ کوي که نه. نو دا ساحه چې د زوند خاند ده. تاسو کله چې دغه ساحې ته ننوځئ ګوره دلته 3 لیکه ده. په د 3 لیکو کې چې هر یو کې موټر ننوځي د دې ته څه ښودلې ده؟ ښودلې ده چې زوند خاند.
زوندخواند زوندخواند. اسې په لنډه توګه تاسو ته ووایم کله چې ته هم په دغه سره کې ننوځې او تا دا لوحې دې ولیده پس دا خبره په ځان باندې عملي کړه چې زه په کوم صورت لاړ شم په 10 کې لاړ شم او که د 10 نه پورته ځئ نو بیا جزا مو خپله ده ورونو. اوس تاسو ته لیکلی چې excès de vitesse égale ou supérieur de 30 hors kilomètre inférieur 40 à 40 کیلومتر اور. اوس دوستان تاسو ته ویل شوی ده که چیرې ستاسو سرعت د 10 نه پورته وي او یا د 40 نه ښکته وي تاسو څه یا کوم جزاګانې یا کوم جریمې ورکوئ. اماند فورفې 135 یورو څومره 115 روپۍ یورو به تاسو جریمه کیږئ که چیرې د 10 نه پورته لاړ شئ. retrait de 3 mois sur le permis de conduire 3 پوینټه تاسو نه اخیستل کیږي. suspension de 3 ans د permis de conduire 3 کاله پورې کېدای شي چې تاسو د موټر چلولو جواز تاسو ته سسپند شي یا د منځه ویوړل شي. interdiction de conduire de certains véhicules au moteur pour les 3 ans au plus د ځینې موټرو یا د ځینې هغه موټرو چې مثال نظر قوانین ته هلته ښودل کیږي هغه به جواز یې تاسو نه اخیستل کیږي او 3 کالو پورې او یا د هغې نه زیات. accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière او یا دا چې او بله خبره دا ده چې تاسو باندې یو سټاج کوي. سټاج مطلب دا چې تاسو باندې یو کورس کوي چې تاسو بیا هم د روډ قوانین او یا د سړکونو قوانین زده کوئ. سمه ده دوستانو. نو دا د دې جریمې دي چې که چیرې تاسو په دغه ساحه کې قوانین نه مراعات کوئ صحیح توګه ډرایو نه کوئ او تاسو قانون ماتوئ او د 10 نه بره ځئ تاسو به دغه څو شیانو سره مخامخ کیږئ چې 1 2 3 4 5 جریمې دي چې تاسو باندې راځي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطنوال دې په دغه کې مخه نشي. او په آخر کې هم دوستانو که چیرې غواړئ لا زیات معلومات لاسته راوړئ دا سایټ ده چې تاسو کولی شئ ویکیپیډیا کې تاسو ته ښودل شوی ده چې کوم ملکو کې زوندخان ده او کوم ملکو کې زونټونې ده او یا داسې نور معلومات لاسته راوړی شئ. نو دوستانو دا یو لنډه ویډیو چې د زوندخان په باره کې تاسو ته مونږ چمتو کړی وو. خدای وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځي. تاسو کولی شئ چې زموږ چینل کې ځان سبسکرایب کړئ او د نورو معلوماتو او ښه ویډیوګانو لپاره مونږ سره اپډیټ اوسئ. تاسو په لوی او بخښونکي او مهربان الله سپارم. الله مو مل شه.